آیا هغه ښکلی هلک چې د هغه یو نازیبه ویډیو وایرل شوی هغه په رښتیا باندې ووژل شو یا یې خپله خودکشي وکړله ځان یې مړ کړو که نه؟ تاسو به دغه معلومات په دې ویډیو کې ګورئ. تاسو ته معلومه ده چې دې هلک چې د کوم د تصویرونه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د ده یو داسې ویډیو راغلی وه چې هغه ډېره زیاته نازیبه وه، یعنې غلطه ویډیو وه. دې هلک خپله دا اقرار هم کړی و چې او ما سره څو کسانو په زوره باندې غلط کار کړی دی، زه یې بوتلی وم، ما ته یې نشه راکړې وه، د نشې نه پس یې بیا زه په زور رانیولی وم او ما سره یې خراب کار کړی دی، او دا یې هم ویلي چې ویډیو یې هم رانه جوړه کړې ده. نو د دې هلک د خودکشۍ په باره کې تازه اپډیټ تاسو سره شریکوم، خو که تاسو هغه ویډیو نه یې کتلي نو هغه هم در سره دلته شریکوم، تاسو موږ سره خامخا تر اخره پاتې شئ. د هادي بوټو په نوم باندې د هلک چې کوم دی، د ماشوم چې کوم دی، د ده په سوشل میډیا باندې، په ټیک ټاک باندې او نور په فیسبوک باندې هم داسې ویډیوګانې شته چې دا مختلف قسم هلکانو سره ویډیوګانې جوړوي، یعنی یو هلک نه دی چې د ورسره ویډیو جوړه کړې وي. ستاسو چې د هر ویډیو ګورئ هغه به مختلف هلک سره وي. د دې مطلب دا دی چې کیدای شي د خلکو نه پیسې خوړلي، په دې طریقه باندې د خپله ګزاره چلوله، خو ځینې کسان بیا داسې هم وایي چې د ده چې د سره دا کوم خراب کار شوی دی نو دا ورسره نه دی شوی، دا هسې دوی یو الزام په چا باندې لګولی دی او د هغوی نه کیدای شي د پیسو د ډیمانډ غوښتنه کوي، پیسې ترې غواړي، دوی ورته پلین جوړ کړی وي. خیر هر څه چې وي، خو موږ د دې په باره کې هم مکمل معلومات وکړل چې آیا د رښتیا خودکشي کړې که نه. نو د دې یو داسې ویډیو مخې ته راغله چې دا پکې جاړي او دا اقرار کوي چې بالکل ما سره داسې غلط ناروا کار شوی دی، خو تر کومه پورې چې د ده د خودکشۍ خبره ده نو درنو دوستانو د خودکشي نه ده کړې. تاسو ته پکار دی چې درو خبرونه خواره نه کړئ، ځکه چې که دا د هرې ژبې سره تعلق لري نو ښه خبره نه ده او روجه هم ده. نو په دې ویډیو کې زموږ مقصد دا و چې تاسو د ټول تفصیل او معلوماتونه خبر وساتو.